د ننګرهار مرستیال والي د بېلابېلو قشرونو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د ولایت مقام په مقر کې د بېلابېلو قشرونو ستونزې، غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته یې د قانوني اجراتو په موخه راجع کړې. ننګرهار کې د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزي کتاب د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت اول صارم فکري او فرهنګي ادارې له لوري د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزي کتاب د مطالعې سیالۍ پایلې اعلان شوې. په دې سیالۍ کې 200 ځوانانو ګډون کړی و او تر مطالعې وروسته ترې ازموینه واخیستل شوه. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکو د یوې راټولېدنې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د خپل اسلامي نظام او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دوی دغه راز وایي که کوم یرغل کوونکي هېواد ته په کږه سترګه وګوري، د ځپلو لپاره به یې د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. او ننګرهار پوهنتون کې محصلینو ته مالیاتي نظام په تړاو د عامه پوهاوي سیمینار ترسره شو. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد او حقوقو او سیاسي علومو پوهنځیو د 4مو ټولګیو محصلانو ته د مستوفیت په همکارۍ د مالیاتي نظام په اړه یو ورځنی د عامه پوهاوي سیمینار ترسره شو.